په ابوظبي له سوریز لیګ لومړۍ او دوهمه لوبه کې د افغان لوبغاړو کارکردګي د ابوظبي له سوریز یا ټي10 لیګ نن د افغانستان په وخت 4 بجې د اجمان بولټس او ابوظبي لوبډلې ترمنځ په لوبه پیل شو چې پکې د ابوظبي لوبډلې بریا ته ورسېده. په اجمان لوبډله کې محمد نبي، ګلبدین نایب، مجیب الرحمن او اعجاز احمدزی لوبیږي. لومړۍ لوبه د افغان لوبغاړو لپاره ښه خاطره نه وه ځکه محمد نبي په 4 او ګلبدین نایب هم په 3 منډو آوټ شو او بیرته په بولینګ کې ګلبدین نایب په 2 اورونو کې 46 منډې ورکړې چې انګلنډي پیلسرډ په 1 اور کې ترې 34 منډې هم واخیستې. په دوهمه لوبه کې چې د بنګلا ټایګرز او سمپ آرمي لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، بنګلا ټایګرز په لومړۍ توپوهنې سره 106 منډې جوړې کړې چې حضرت زازي 15 منډې د افغان توپوهونکي په حیث ترسره کړې چې 1 شپږیزه او 3 څلوریزې هم پکې شاملې وې. د سمپ آرمي لوبډل لپاره په افغان توپ اچوونکو کې امیر حمزه هوتک په 1 اور کې 15 منډې ورکړې او 1 وکټ ترلاسه کړه. قیس احمد چې اقتصادي توپ اچونه یې وکړه او په 2 اورونو کې یوازې 14 او کریم جنت هم پرته له وکټ اخیستلو په 2 اورونو کې 19 منډې ورکړې. بلخوا د سمپ آرمي لوبډل لپاره په توپوهنه کې کریم جنت 15 او د بنګلا ټایګرز لوبډل لپاره راشد خان په 2 اورونو کې قیمتي تمام شو چې 25 منډې پرته د وکټ اخیستلو ورکړې.